بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. معزز سامعين حضرات رونو، پرون رز یعنی 11 جولای د انګریزي میاشتې په حساب سره د یو جعلي دیوبندي مولانا ساجد خان صاحب یو کلیپ ویډیو ما ته طالبانو ورولو، ولو کدا مولوی سے محترم ما نه پیژندو نه می چرته لیدلو، خو هغه کې زما د یو مختصر ویډیو کلیپ باندې څه خبرې کړې او د میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په حق له د خپل فاسد عقیده اظهار کړ. ضروری ګڼم چې د دې بی بنیاد اعتراضونو جوابونه وکم او د دې خبرې وضاحت سامعین او حضرات ته وکم. پاول نمبر کې ټول دوستان دې نه خبر دي چې زه چرته بیان کوم د پاره د دې چې مناظره په صحیح طریقه باندې وشي، نو 4 یا 5 شرایط دي. هغه نه اولنی 2 شرطونو وضاحت کوم. اولنی شرط مې داوي چې کوم یو سړی ما سره مناظره کوي، نو مناظر به په میدان د مناظره کې د اردو پښتو کتاب نه وړاندې کوي او هغه کتاب به وړاندې کوي چې د هغې مصنف 200 کال وړاندې تیر شي. اوس دا 2 شرطونه مادې د پاره کې خود چې نن سبا مناظرو کې د حساب دی چې چړیان مړیان به درته کېنئ، اردو پښتو خو هر یو ماسټر هم لوستی شي. نراوا بخلی د کراچۍ مولا لیکلي دی میلاد شریف بدعت دی او د پیښور مولا لیکلي دی میلاد شریف بدعت دی، نو د کراچۍ او د پیښور د مولا په فتوا او دغه په لیکنه میلاد بدعت یا حرام نه ثابتي. د دې باب بندولو د پاره ما دا 2 شرایط کې خوده چې کم سړی ما سره مناظره کوي نو دا به علمی سړی وي، دی به د عربی عبارت لوستی شي او 200 کال وړاندې د مصنفینو د عربی کتابونو ما ته حواله کې پیش کړي چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا بدعت دی یا حرام. دا نور 2 شرطونه مې چې کې خوده چې یو به مناظر وي، یو به معاون وي، یا به ثالث په منځ کې ناس. دا دې د پاره چې اکثر مونږ د کې پی کې یا د مختلفو ځایونو مناظرې وکړي چې هغه کې اکثر سوک سپیړو شي، جګړه وشي، یو بل ته اشاره او غلط اشاره کوي. ته دې سبب باندې چې یو مناظر او یو معاون وي، یا پکې کیمره ثالث شي، یا پکې ثالث یو منصف مزاج کینی، دا مناظره په خطر طریقه باندې وشي او ریدونکو ته د استفاده ترلاسه شي. خلک دې ته په انتظار دي چې دا علما مونږ ته مسله صفا کی، نو چې بیا د علما مابین خپل کې جګړه وشي نو د دې به خلکو ته څه فایده مرتب شي. نو په دغه بنا چې یو مناظر او یو معاون شي او یو کیمرامین شي یا ور سره ثالث مقرر شي، نو دا مناظره په ښه طریقه، په احسن طریقه او د امن په ماحول کې کیږي. خود ځکه چې مولوی سے محترم ته نور اهل زیغو ته زما دي شرایط زور ور کړی دی، ولی په دې مسله خو دوی سره د عربی کتابونه شته نه چې پرد کې پیش کی او ما داسې تړلې دي مضبوط چې د تختی ور سره لار نشته دی. اوس برا شو دې مسلې ته چې دغه جیلی دیوبندي ساجد خان صاحب په خپل کلیپ کې دا ویلي دي چې تاسو وایي چې د اردو او د پښتو کتابونه معتبر نه دي، نو بیا د نابغه شهید شیخ الاسلام والمسلمین ابو العزیز غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه مناظره کورس یو تلمیذ او شاګرد لیکلی دی تشریحات نابغه په نوم ناغو چت کی چې تاسو غوري په دې باندې پیسې پیدا کوئ، تاسو جوړ لیکلی صاحب دینه خزان خبر کا کنا ما خو چکلې پورې دو جواب می ضروری نه غنل، خو د دوستانو خواهشو ځکه ستا تحقیق کوماو کتو ته دا کتاب وګوره. دا د 2014 د شیخ صاحب رحمت الله علیه مناظره کورس دی او داغه مبارک یو شاګرد دالی کلی دی او نه می ورته تشریحات نابغه ور کړی دی. هر چې زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه نو دغه مسائل تقریبا 20 یا 20 رسائل په عربي زبان کې په دې کتاب باندې لیکلي دي. دویم دا چې دا اردو ته ورېدلې دی، نو دومره به انصاف کو سامعین به انصاف کی. ستا چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي یا ستا غونډې نام نهاد او جیلی دیوبندیانو لیکلي دي هغه به راوالو
او زمونږ دا کتب چې کوم اردو پښتو ته وړېدلي دا به م راوالو د انصاف په طلب وتلو راواله الفرق بین الفرق راواله التفسیر فی الدین راواله الملل والنحر راواله بحر الکلام راواله تمهید د لامشي راواله وغیره وغیره چې څومره کتب ته د علم کلام راخلی نو خپل کتابونه په وتلو زمان په وتلا چې حقیقت په کم یو کې واضح دی تاسو خو دجل کوئ ځان ته یو نسبت کوئ او کتابونو کې بل شی لیکئ دریم تا پکې دا خبرو که چې زه علماء دیوبند ژوندي دي وار مخه تا حق پرست دی الله ژوندي لري مونږ خپل وضاحت کو بار بار مو کړی دی الحمدلله چې مونږه سیفیان مبارکان نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو مونږ اهل سنت والجماعت احناف یو دوانو طرفو کې خو ته خو یو بدو ته بد وایو اوس الحمدلله زه سیفی ما خود خپل سیفیت د اصولونه نه وړم او ته ځان ته دیوبندي وي او راشه زه تا تاسو خیمه چې په دې کتابونو سته پیداګیر کې یو کزو نوم دی پزان دیوبندی خو دی ولی د وهابیت او د پنځپیریت په لیبل تا تاسو پیسې نه درکې راشه استاد اسلافو د مشرانو کتابونه بو ګورو چې د دیوبند علما د میلاد شریف بارکه سوی دا زما په لاس کې کلیات امدادیه دی د امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه کتاب دی پدې کې دا صاحب په اتیاي مصفحه باندې دا ورته راوخه په اتیاي مصفحه باندې دا صاحب دلته عبارت لیکي دنه پختنه د میلاد شریف بارکه شوی د چې ورته ساقي د ساتي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته جواب کوي اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں دا امداد الله مهاجر مکی سے چې د دیوبند علماء پیر دی هغه مبارک د سلی کې چې زما د فقیر مشرب دادي چې د میلاد شریف مجلس کې شریکیږم او دا د برکات یو ذریعہ ګڼم او بل دا چې کم قیام پکې کېږي نو هغې نه خوند او لذت اخلم ته خو یې میلاد شریف نشته شیخ صاحب چې د ټولو دیوبندیانو پیر دی هغه وایي چې په قیام کې راته لذت میلاویږي دا کم چې د میلاد شریف په آخر کې بعضې خلک ودرېږي هغه وایي ما ته په دې کې هم لذت میلاوي نو پزان دی لیبل د دیوبندیت لګولې دی خو کتابونه دې هم کتلي دي که نه چې ستا اسلاف څه وایي الحمدلله دا د دیوبند د علماو ډېرې حوالې ما سره په دې باب کې موجودې دي خو چونکې دا محل د دې خبرې نه دی دا مې صرف یو مثال درته درکو چې ته د دیوبندیت په جامه کې یا پنځپیریت ته کار کې یا غیر مقلدینو ته کار دغه رنګې د دیوبند په علماو کې تا د ډاګۍ حمدالله جان الداجوي رحمه الله نوم واخیست نو نه پوهېږم چې په کومو الفاظو درته یم بعضې وران الفاظ په خوله مې راځي نه نو تا به د ډاګۍ شیخ صاحب البصویر کتلي راځئ زه ټولو جیلي دیوبندیانو ته چیلنج ورکوم چې ما سره د ډاګۍ حمدالله جان الداجوي په البصویر باندې فیصله وکړي راځئ په دې هم درته تیار د میډیا په ذریعه ټولو ته چیلنج ورکوم راځئ چې د ډاګۍ باباجي صاحب کوم عقیده د په عقیده درته زه لیکل کوم کوئ را سره لیکل اصل ډاګۍ شیخ صاحب رحمه الله نوم دې واخیسته دا چې کال په کال باندې د پیر سباق باباجي صاحب خانقاه چې د نقشبندانو خانقاه ده او د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جلسه پکې کېږي او په ښکلي انداز کېږي دغه ډاګۍ باباجي صاحب بتلو او د میلاد شریف په هکله به بیان کولو او ویل به چې دا اعلی د مندوباتو نه دی دغه رنګې یو اعتراض تا چې ما دا خبره پکې وکړه چې 200 کاله مخکینی کتاب او مصنف به پیش کړي نو تا ما ته امامنا امام ربانی رحمت الله علیه مکتوبات شریف وړاندې دا اورېدونکي به حیراني چې دا څنګه محقق دی دا زما په لاس کې مکتوبات د امام ربانی رحمه الله دی دا دویم جلد 159 نمبر صفحه ده دویم جلد 157 نمبر صفحه ده دا تا چې کوم عبارت ویلې دا د تزم ویما او تا چې ته کم مطلب اخیستې لري چې امام ربانی رحمه الله ورته حرام او ناجیز ویلي دي دا ماته ته پدې کې پیدا کړ امام ربانی رحمت الله علیه ته خواجه حسام الدین رحمه الله مکتوب لیکي دا مبارک جواب کوي در باب مولود خوانی اندراج یافته بود و در نفس قرآن خواندن به صوت حسن و در قصاید نعت و منقبت خواندن چه مضایق است ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمه و تردید صوت به آن طریق الحان با تصفیق مناسبان که در شعر نیز غیر مباح است اگر بر نهج خواندن
که تحریفه در کلمات قرآنی واقع نشود، در قصاید خواندن شرایط مذکوره متحقق نگردد و آن را هم به غرض صحیح تجویز نماید، چه مانع است؟ امام ربانی رحمت الله علیه داسې فرمایي چې دغه کم ممنوع کارونه وي او دا پکې نوي، یعنی قرآن کریم الفاظ صحیح لستی شي او منقبت پکې لستی شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوانی پکې کیږي، نو بیا دې کې چه مانع است؟ په دې کې څه خبره غلطه ده؟ امام ربانی رحمت الله علیه دلته چرته ورته حرام او ناجیز ویلي دي؟ دا اوس عجیبه انصاف دی. دغه رنګي دا ستا 400 کاله مخکینه کتاب چې تا حواله کې پیش کړ، عبارت ته دا سولست ترجمه دی غلط وکا. امام ربانی رحمت الله علیه دا بیا یو ځل راواخله بیان کا. امام ربانی رحمت الله علیه دې کې چرته دې ته حرام ویلي دا ته ثابت کړي. دا حواله اصل کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په اثبات تا او مونږ هم د هغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم قایلیو چې هغه د خرافاتو او هغه د داسې منکراتو نه پاک وي، چا کې قرآن کریم تلاوت وي، هغه کې ناتخوانی د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم وي، او هغه کې قال الله او قال الرسول او خیرات او صدقې وي. مونږ دغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم قایلیو. دغه رنګي بل حواله خودي صاحب سره نه و چیرې دا 200 کال شرط ماده د پاره خو دې تاسو به وګورئ ان شاء الله. را روان کلیپ بم د دوشي خدای به یو محدث یا د مفسر یا د متکلم حواله پیش نکړي. پاتې شوه د امام زاهبی رحمت الله علیه نوم واخسته چې سیر علام النبلا د دې مصنف امام زاهبی رحمت الله علیه د بده یو سړی څخه قواله کړي او زبد میلاد شریف پرد کې داغه حواله پیش کوم، دا ته نشي پیش کولی، خو زبد د دې صاحب حواله درته پیش کوم چې چا میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کولو او پاغه باندې به خرچي کولی. امام زاهبی رحمت الله علیه د هغه صفت کوي، دا ول سیر علام النبلا د امام زاهبی رحمت الله علیه سوال لسم 15 نمبر جلد دي کې لیکي و اما احتفال بالمولد فيقصر التعبير عنه كان الخلق يقصدونه من العراق والجزيره. او بیا چې کله د میلاد شریف خبرو کې لوی عنوان په ذکر کړی دی نو بیا لیکي چې وکانه متواضعا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين وكان محبا للصدقه. په مختلفو مواضعو کې دا کم صاحب بچ میلاد شریف کولو، الملك المعظم مظفر الدین دبا دا میلاد شریف کولو او په زرګو خلک به راغوښتو صدقې خیراتونه به کول. دا امام زاهبی رحمت الله علیه د میلاد شریف لوی طولانی باسته ذکر کوي او د صفت بیا کوي کدا کار د منکراتو نه دی او بدعاتو نه دی. نو امام زاهبی غونډه سړی بیا ول د صفت کوي لیکي وکانه متواضعا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين. دا امام زاهبی لګیاري دا هغه چا صفت کوي چې چا به میلاد شریف او تاسو سره په دې مسله باندې حواله ني. خو الحمدلله مونږ په دې مسله د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېرې حواله لرو الحمدلله. یو په مثال کې درته پیش کم او زه اوسم په دې داوا باندې ټینګم چې 200 کاله مخکې ما سره سوکینی نو د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر رد به ماته کتاب پیش کوي منم به ورسره او زب الحمدلله 200 400 600 کاله مخکې چې په څومره حوالو ته مړی کې زبې درته پیش کوم. دا زما پلاس کې الحاوی الفتاوا د امام الحافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمه الله تصنیف دی. دا په 215 صفحه باندې لیکي په میلاد شریف باندې رساله لیکلې ده او په دې کې بیا لیکي وقد ظهر لي تخريجها على اصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادات عبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة. وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم. جلال الدين سیوطی رحمه الله په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې رساله لیکي او په دغه رساله کې حدیث ذکر کوي او بیا وایي چې د دې حدیث شریف نه دا مسله ثابتېږي چې څنګه موسی علیه السلام
او داغه قوم د فرعون نو ورته نجات ملو شو په دغه ورځ باندې بدوی روجنی وا دغه رنګي فیستفاد منه فعل الشکر لله على ما من به في يوم معين دغه رنګي شکر د باری تعالی وستل مستفاد کیږي د دینه په یو یوم معین چې باری تعالی پتا نعمت کړي او په اخر کې بیا دا وایي چې وایو نعمت اعظم من النعمه ببروز هذا النبي نبي الرحمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبلوی نعمت باری تعالی موږ نصر کړی وي یعنی دا لوی نعمت ته په دا ورځ نو لہذا موږ زکه په دې باندې خوشالي دا مې درته عبارت ولستو او لکه ترجمه مې درته وکړه الحاویل الفتاوا دا سه الحمدلله دا علامہ حافظ ناصر الدین دمشقی رحمه الله مولا علی قاری رحمه الله مرقات کی رساله دا سه ګڼ کتبو کی الحمدلله د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په اثبات باندې موږ سره حواله موجود دي هغه 200 کاله دا چې کله د مناظرې میدان جوړ شنه ان شاء الله سترګې بدله کولاو باقی تا دا خبرو کچ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه مال د میلاد شریف اثبات او خیا نو تنرشه او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو عبارت ما ته د میلاد شریف پرد کې پیش کړ یو عبارت د امام محمد رحمه الله پیش کړ یو عبارت خو ما ته وړاندې کړ چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایلی چې میلاد شریف بدعت یا حرام دی دا خپل فاسد عقیده کې یو قول د امامونو راته پیش کړ تا ته خو صاحب خپلم پته نشته چې زه څوک یم نوم د دیوبندیت استعماله الته ابن تیمیه ته شیخ الاسلام وی نو تا نه خپل عقیده ورکه چې زه څوک یم یعنی دا کم ملفوظات چې ستا شاته پراته دي راځه تا سره به زه د دې دیوبند علماو په کتبو باندې باس کوم او ان شاء الله العزیز د دیوبندي علماو د کتبو باندې بستا عقیده گمراه ثابتوم چې ستا یو گمراه کون عقیده ده خلک گمراه کی ګینوندا د میلاد شریف مسله ده څنګه مې چې درته دا حواله درکړه د کلیات امدادیه داسې د نشروتیب حواله به درته غاړه کې چوم دا غرنګ دا کم چې رسایل دي د اشرف علي تنوی صاحب دا غي حواله برته غاړه کې چوم دا رنګ د غنو کتب حوالی د شاه ولی الله محدث دیلوی د غنو دیوبندی علما رسایل موږ سره موجود دي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په اثبات باندې او ته خو میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته بدعت او حرام وي او هغه باندې نټینګيږي د کلیپ ته وره په یوځې دی ویلي ناجیز دی او بل ځای حرام دی او بل ځای بدعت دی او بل ځای رسومات دي ستا خو یو داوم نټینګيږي او لاس کې دی نیولې د رشیدیه د رشیدی الحمدلله سکه زما د رشیدی ریکارډونه خور دي کبیا اوریدل غواړي استفاده تکې نو لکه څنګه تشریحات نابغونیو دا تشریحات نابغه تاسو هر چا ځان سره دي د پاره خې دي چې د نابغه صاحب رحمت الله علیه د مسایلو نه استفاده وکړي دا تخل میلاد شریف یاد د امداد الله مهاجر مکی رحمه الله کلیات امدادیه دي دا صاحب پکې په یو کم اتیمه صفحه باندې داسې لیکي रहा एतकाद के मजलिस मौलूद में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज होते हैं इस एतकाद को कुफ्र शिर्क न हद से बढ़ना है क्योंकि ये अमर मुमकिन अक़लन और नक़लन बल्कि बाज़ मकामात पर इसका वक़ू भी होता है बिया पकिली के पदीर साल की तो खुला मिलाद शरीफ याद जवाब बकेम दादुल्ला मुहाजिर मक्की से तफतो वर के पदी साहिब और का उस वर्त मुशरिक हुए बिदअती वर्तवे दास्ता का दे दा साहिब लिखी कि हुजूर د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس د میلاد شریف ته چې دا ثابت ته کنه نو یک څوک دا اعتقاد ساتي چې دا کفر او شرک دی نو دا حد نه تجاوز دی ځکه چې امر ممکن دی عقلا او نقلا بلکہ بعض مقامات کې ودا واقع شوم دی رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئی یہ ضعیف شبہ ہے وای باقی دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چرته پته لګید چې دلته میلاد دی او په یو ټیم باندې ډیر زینو ته څنګه حاضری کوي نو وای دا شبہ یو کمزور شبہ دا ولی وای آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلیل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک ادنا سی بات ہے وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم و روحانیت وسعت چې کم د دلایل نقلیه او کشفیه نه ثابت دي دا غي مخ کې ودا ډیر ادنا اعتراض دی اس بات ہے علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھے اور درمیانی حجاب اٹھ جاوے اور دائم کانم لری چې په خپل ځای کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماوي او مېس کې دا پردې ختم شي او مجلس د میلاد شریف ګوري دا ول امداد الله مهاجر مکی صاحب اوس په ورکه فتوا مشرک ورته او که بدعتي ورته دا هر مستا په غاړه کې واچو دا خبر را نوګديږي دا نه پويګم دا صاحب د کم زیاده خو ځان ته لیبل د دیوبندیت لګولې دی ساجد خان
او ځان ته نقشبندي وای اخر کې به صرف دومرم دی صاحب ته وایم ته ځان ته نقشبندي وي راځه ز تاسو سره که فیصله د دیوبند په کتابونه وي زه یو کتاب مینس کې نقدم د دیوبندي علماو کتابونه بقدم راځه میلاد شریف په دې د سره خبره دې تم تیار ځان ته نقشبندي وي د نقشبندانو عبارتونه براوالو او پاغي باندې به فیصلو کو چې نقشبندان میلاد ته بدعت وای ک اعلی د مندوبات او مستحبات ورته وای دا یو څو خبرې مې د بی بنیاد اعتراضونو په دغه کېو کې باقی ټول اهل سنت والجماعه سلورو مذهبونو خاوندانو ته الحمدلله ډاډګیرنه ورکوم چې په دې مسله مونږه نه مخ زیړو نه رنگ زیړو الحمدلله په سلګونو زورګونو تعداد کې حواله د کتب مونږ سره موجود دي څنګه مو چې هر کال میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کولو ان شاء الله العزیز دې پر کا الله رب العزت زندگی راکا په خپل انداز به میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مجالس مناوو او د ټول اهل زیغو سره د ساجد خان جیلی دیوبندی سره د ټول متضاتور تیر ناران شي علمی میدان کې را سره کینای شل منټه کلیپ د کړه دی یو عبارت دی د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پرد کې نه دی ویلې او ما درته جلال الدین سیوطی رحمه الله عبارت وی ما درته د کلیات امدادی عبارت وی او حکم عبارت چې تا امام ربانی رحمت الله علیه ویلو نو شرم خو نه راځي داسې خلکو را چې هغه په دیو شرمېږي هغه عبارت هم ستا په خلاف او په اثبات د میلاد شریف ته او دا غرنګي د سیر علام النبلا د امام زاهبی رحم الله عبارت می درته پیش کړ چې چا به میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کول هغه وصف او توصیف او صفت کړي دي دا حواله بتا د پاره بسوي الله رب العزت یو کې چې زمو استاد مناظره میدان جوړ شي چې په کوم اصول ته ان شاء الله العزیز بتا سره کینم خدا زمو اصول بځان سره یا ساتي پدې مې د الله په فضل د ستړلې چې تاسو چونی مونږ خو نشی راوته او هغه کسان چې ځان ته شیخ الکل فی الکل وای خدا عربی عبارت نشي ویل د دې وجه د دې شرایط مخالفت کوي چې ته نه یریږي ځان ته محقق العصر وي نو په دغه شرایط به ما سره کینی او 200 کاله مخکینی کتابونه به د عربي زبان راته پیش کړي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علیه و بارک وسلم.